پاکستان نور هم په شرمونو وشرمېده. په پاکستان کې په رڼا ورځ د هلک او انجنۍ ناروا لوبه په موټر کې دا چې څنګه دغه ناروا لوبه په موټر کې شوې ده ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. پاکستان کې په روان موټر کې د هلک او انجنۍ ناروا لوبه د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې په رڼا ورځ او په روان موټر کې یوه انجنۍ او هلک ناروا لوبه روانه کړې چې ورپسې شاته روان موټر کې ناست کس ترې ویډیو کړې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا د اسلام آباد په یو سړک باندې په روان موټر کې په وروستۍ چوکۍ کې ناست هلک او انجلۍ ناروا لوبه روانه کړې ده چې ورپسې شاته ور روان موټر کې ناست کس ترې ویډیو کړې او په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې ده چې ویډیو ډیره لاس په لاس شوې ده. په ویډیو کې د دغه هلک او انجنۍ ناروا لوبه واضحه ښکاري چې دواړه په رڼا ورځ د اسلام آباد په سړک کې په موټر کې څه شی روان کړي دي. دغه ویډیو چې کوم کس خپره کړې وه هغه له خپل اکاونټ ډیلیټ کړه خو په زرګونو نورو کسانو بیا ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې ده. په دې ویډیو کې هر څه واضح ښکاري چې د ویډیو له خپرېدو وروسته پرې خلکو سختې نیوکې کړې دي. دغه ویډیو کې دغه موټر پسې شاته ور روان موټر کې یو کس کړې ده. هغه کس له دغه ویډیو سره لیکلي و چې دغه موټر په سړک ډیر په غلطه طریقه روانو او ډیر تیز هم په دغه ویډیو باندې په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېلې تبصرې شوي دي. که څه هم ډیری خلکو په دغه ویډیو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان په اسلام آباد کې په رڼا ورځ چې په سړکونو داسې لوبې کېږي نو نور به څه حالت وي. ځینو بیا ویلي دي چې دا نوی پاکستان دی چې اوس پکې هره ناروا لوبه په رڼا ورځ او د سړکونو پر سر باندې کېږي. خو ځینو کسانو بیا د دغه ویډیو جوړونکي کس باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې هغه د نورو خلکو په ژوند کې مداخله کړې ده او نه وه ورته په کار چې د چا په شخصي ژوند کې ګوتې ووهي. دوی دغه کس ته ویلي دي چې ته هیڅ حق نه لري چې داسې پریوتی کار وکړي او د خلکو غیر قانوني عکاسي وکړي او هغه بیا په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي. د یادولو وړ ده چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی هیواد دی خو په دغه هیواد کې په سوونو فاحشخانې د حکومت نه لیسنونه ترلاسه کړي دي او خپل کاروبار یې روان کړی دی چې په لاهور او ځینو نورو ښارونو کې بیا تر ټولو زیاتې فاحشهخانې شته دي. ګرانو کتونکو او مینوالو ډیره مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې وکتله. کومه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړي او نورو دوستانو سره یې هم شریک کړي تر څو پاکستان په شرمونو وشرمېږي. مننه.